کوم میلمه ښه وږی ده قصه مې کوله که نه وایي چې میلمه وږی بیا پیرکه یم همداسې پټاقه کوي پړسېږي او ډوډۍ هم دا بامونه سترګې دی به وږي داسې سخته ده واوره بله درنده ده وچه نه ده لمده واوره نه ده سلامونه نیکی هیله ګلون لیدونکو وخت مو بخیر په دې هیله یم چې روغ او جوړ اوسئ او بیا هم تاسې ټولو ګلون ته ښه راغلاست وایم دویمې ورځې ته یا دویمې خپرونې ته چې زه په کلي کې یم او ماشاءالله دلته نو ډېره خوندوره واوره ده او ډېره ښه واوره ورېږي الله پاک دې د خیر ورښت وکړي واقعا ډېر خوند کوي نو اوس لږ څه واوره زیاته شوله سهار ډېری نو چې ټولو کورونو کې بمونه وتوږل دلته ځکه چې دلته خو نو اطراف دی او ټول کوټې د خټو نه دي د ایزوګام او سیمټو د شانو امکانات نشته نو د هغه لپاره باید حتما یې وتوږي ولې اوس تاسې ګورئ چې ډېره تر برف واوره بیا شروع سوې ده نو ما هم وغوښتل چې تاسو ته ویډیو واخلم چترۍ هم راسره ده خو چترۍ نه غواړم یوازې د ټلیفون لپاره استفاده وکړم چې ټلیفون واوره پرې ونه شي او لوند نه شي او راځئ زړه مې کېږي چې وځم د باندې باغ ته تاسو راسره اوسئ چې لاړ سو او هغه ځایونه چې همیشه یو دقیقه دروازه څه رقم موزیک نابلدیم بد شوی ای خوازش زیتیتون خیر زه لیدونکو یو عادت لرم زه دلته راغلی خو زه نه غواړم چې یوه شیبه په کور و کوټه کې کښېنم څومره ښکلې فضا زه غواړم ډېر یو ښایسته ځای ته لاړه سم او یو ښکلې منظره تاسو باندې ووینم نو تاسې هم راسره اوسئ زه به
د کامره تاو کړم او زه غواړم یو ډېر ښایسته تصویر منظره تاسو ته درښیم بیا یې په هکله کیسه هم کوم. ماشاءالله لیدونکو تاسې وینئ چې یوه خوندوره واوره ده او الله پاک دې د خیر ورښت کړي. زه غواړم داسې یو ځای پیدا کړم او خبرې وکړم چې مکمل زما شا بکګراوند کې دغسې خوندوره واوره اوسي. خو انشاءالله چې ونه لوېږم. بسم الله. ځکه یوازې یم راوتلی یم او تلیفون لوم نسي. نو ماشاءالله تر هغه ځای چې سترګې کار کوي ورښت دی او سپینه واوره ده. نن نو بیخي واوره ډېره شوې ده. مونږ چې پرون دلته راغللو که نه ما په بله ویډیو کې تاسو ته وښودله ماشاءالله یوه لویشت واوره نه وه پوره سوې. زه به اوس چیرې تاسو ته درښیم د واورې اندازه. یعنې اوس واوره بیخي ډېره شوې ده. ښه دلته نو د ناستې ځای هم نشته چې زه کښېنم تاسو ته کیسه وکړم. زه داسې غواړم چې ټلیفون په دې چترۍ کې پټ اوسي او زه نو د واورې نه خوند واخلم. واوره خو نه د همدې لپاره ده او زه هم د همدې لپاره وتلی یم چې همداسې ویډیو ثبت کړم. ولې سترګې مې ډېر زیات په واوره کې څه کوي یو رقم ښه نه لګي. نو زه به دا عینکې هم راواخلم. یو دقیقه تاسو ماته لږ وخت راکړئ. جالبه دا ده چې په همدې واوره کې ماشاءالله داسې ښایسته مرغۍ ښکته او پورته کېږي او د ونو سرونو باندې ناستې وي. نه پوهېږم نورو مرغیو غږونه هم شته. لیدونکو یو مرغۍ ده یو الوتونکې ده مرغۍ نه ده. دلته د زموږ په کلي کې ما چې همیشه لیدلې دي اوس راحته شو. هغه ته کشکره وایي. زه نه پوهېږم چې دغه کشکرې ته په نورو ژبو کې څه وایي. ما څو نفر نه پوښتنه کړې ما هېڅکله تر اوسه په کوم کتاب کې هم عکس نه دی لیدلی چې په دریچ به ورته څه وایي یا په نورو لهجو کې ورته څه وایي. ولې ما څه اورېدل ده په پښتو کې ورته کشکره وایي. تور او سپین ده لکه کارغه غوندې همداسې غټ دی اوږد دی. نو د هغه غږونه هم ډېر زیات اورېدل کېږي. نو که چېرې کوم یوه نږدې راغله زه به حتما کوشش کوم چې د کمرې ښکار یې کړم او تاسو ته یې هم در وښیم. نور نو ماشاءالله آرامي خاموشي غواړم چترۍ داسې ونیسم چې تاسو ته د دې واورې د ورېدلو اندازه ټوله ښکاره شي. یعنې هېڅوک نشته دغه زما په شاوخوا کې تر ډېرې لرې ځایونو پورې ځکه اطراف په ژمي کې نو همداسې وي د کلي ځای. زه ډېره نارامه یم د دې عینکو سره په دې دلیل باندې چې هم ماسک هم عینکې بیا نو بیخي د مخ نه یو بل څه جوړېږي. نو قصه مې تاسو دا کړل لیدونکو. غواړم یو موضوع تاسو ته ووایم. تاسو به را سره موافق اوسئ. هغه کسان چې په کلیو کې ژوند کړی هغه هم په داسې سرتسیره ولایتونو کې یعنې په کابل کې عموما چې ورښتونه کېږي باران اوري یا واوره کېږي بیا نو کورنۍ خلک هغه کسان چې لږ د ژوند امکانات یې ښه وي هغوی خو خیر په هر صورت. ولی هغه کسان چې لږ څه متوسط دي یا د ژوند امکانات کم دي نو ستونزه ورته پیدا کېږي. مثلا د ورښت نه د چکک د داسې کور چکک کوي د هر څه نه شکایت لري. ولی په توپیر د دې چې په اطراف کې مثلا زه وینم د کورنۍ که چیرې اقتصادي وضع هم مثلا کته اوسي ولې ډېر راحت دي خوشحاله دي. مثلا څو ځلې ما واورېدل دغه ورته جمله چې بېګاره ایسته چې هر څوک به د کوټې نه د باندې وتل بیا چې بېرته راغلل بیا به ویل چې ماشاءالله خدای دې د خیر ورښت کړي ښه اوریا روانه ده. بیا چې ما ولیدل چې رښتیا به هم اوریا به وه ورښت به وه واوره به ډېره ورېدله. یعنې دوی شکرګزاره دي په دې دلیل باندې چې
د اطرافونو کې خو نو همدغه د ژمي سپینتوب د دې لامل کېږي چې بیا راتلونکی کال همداسې زرغون واوسي او ښه حاصلخیزه کال ولري. خو په ښار کې څه سي په ښار کې نو بیا نو د هر څه نه شکایت وي. مثلا په ښار و بازار کې اوبه خټې د هر څه ډېرېږي او خلک ورنه شکایت لري ځکه هلته د اوبو سطحه یعنې جذب سم نه دی. ټول ځایونه سیمنټ دي کانکریټ دي او د هر څه ولې دلته نو تاسو وینئ چې ټول مځکې دي او همدغسې اوس دغه ځای ټول تک سپین په واورو پوښل شوی ده. دا نو په پسرلي کې د ټولې ونې همداسې تکې شنې وي مځکې حاصلخیزې وي او ښه حاصل ورکوي. دا اوس هم لا کم دی یعنې اوس خو د ژمي پیل دی. مثلا دا خلک په دې باندې هم اکتفا نه کوي او وایي چې ژمی لا اوږد پاتې دی د خیر ورښتونه دې نور هم وسي. یعنې دوی راحته دي ځکه دوی مخکې تر مخکې ورته چمتوالی نیولی. هغه کسان چې مالداري لري مالداره دي هغوی د خپل هغه مالونو لپاره ټول هغه د ژمي اذخیر برابره کړې ده واښه او د هر څه یې اخیستي دي یا یې که خپله په باغونو کې ول هغه یې چمتو کړي دي ذخیره کړي دي نو ټول شیان یې ذخیره کړي دي. مثلا د کابل غوندې نه دي چې هر میاشت باید خرڅ واخلي مصرف واخلي. د کلي یو ښه خبر په دې کې دا ده زما ډېره خوښه شوله چې دوی مثلا د 3 میاشتو 4 میاشتو لپاره هغه هم مصرف د خپل ځان لپاره لکه وړه وریژې او د هر څه یې ذخیره کړي دي هم د مالونو لپاره یې ازقه او هغه واښه او هر څه چې ورته په کار کېږي هغه ذخیره کړي دي. یعنې زما دا کار ډېر خوښ شو او یعنې دغه د دوی راحتي چې دغسې ورښ دی زه ډاډه یم که همدغه اوریا په کابل کې وای اول ما به خپله څومره ویلو چې څومره وورېدل. هغه کسان چې په سړکونو دي هغه کسان چې وظیفې لري یا دکانداران خو بیا هم خیر ښه دي خو هغه کراچۍ والا به څومره په تکلیف وي که نه. یعنې هر څوک چې احساس ولري حتما د خبرې په ذهن کې ګرځي ولې دلته راحت ګورې تاسې ګورئ چې بسته کلی که چیرې ښکاره هم سي هېڅوک پکې نشته ټول خلک د اوس په کورو کې ناست دي یو اسینه راوتلې ده لیدونکي رقم شاوخوا ته آرامي ده. نو ښه ده تاسې راسره یوازې نه یم تر دې چې راغلم مګم د یاده مې وتل چې خپل سټان هم راوړم خو زه یوازې یم. لیدونکو قاجیان چې دلته راسي نور نو ملګري ورته راسي بس نو په قصو وي خپل ساعت یې تېر وي او زه بیچاره نه څوک راسره وي چې ویډیو راته ونیسي نه څوک راسره وي چې یو خپرونه راسره جوړه کړي که نه بېګا مې ورته ویلې ما ویل سبا ته مقصد د یاده ونه وځي چې زه پلان لرم چې سبا ته یوه خپرونه چمتو کړم. یو دقیقه چې دا عینکې بیخي لرې کړم خیر همدغه د سترګو انعکاس مې قبول ده خو چې لاس مې بېکاره اوس. نو ما د شپې ورته ویلې چې مقصد سهار ته بیا زه خپرونه جوړوم پلان مې نیولی دی. نو دوی ویلې چې ښه خیر بیا به سبا خبرې کوو. رښتیا به ما خبرې سوله اوس دغه ده تقریبا 11 بجې دي هیڅ رانغی چې مثلا ما سره خپرونه ثبته کړي. ما پلان بیخي خراب نو ما هم ویل چې شکر خپله خلاص لرم. ټلیفون مې راواخیسته چې ویډیو ثبته کړم ګورم چې ټلیفون لمدېده بیا مې نو د یوې چترۍ غوښتنه وکړله راځئ دلته یو 2 دقیقې کښېنه چې زه لږ راحته خبرې وکړی سم. نور نو ګلونو خویندو سره به لږ څه کیسه وکړم. یعنې واقعا سهار راهیسته زه راغلی یم همیشه کلي ته راغلی یم پسرلي کې اوړي کې مني کې خو ما تاسو ته په بله خپرونه کې مې ویلې چې په ژمي کې لومړی ځل دی وروسته له ډېرو کلونو څخه چې زه راغلی یم. هغه وخت هم چې راتللم وړه وم نه پوهېدلم بېتفاوت وم دغه ځینو ټکو ته مې هېڅ پام نه کېده چې مثلا ژوند دلته څه رقم دی. ولې اوس پرون راهیسې چې زه راغلی یم او چې وریا ده واوره ده هوا سړه ده یعنې زه وینم چې د کلیو د میرمنو او د کلیو د ښځینهو ژوند څومره سخت دی. زه یې دل په شاوخوا ته لیدونکي ډېر ګورم. پرون یو چا وویلې د ماشومانو قصه یې کوله احمد جانه مې وه وایي زه ډارېږم چې هغوی مدرسې ته ځي په لاره سپي وایي ورپسې نیسي زه اوس ډېره ډارېږم چې که چیرې په دې وخت کې سپي هم راسي تر هغو چې زه تر کوره ځان رسوم وخته به یې خوړلی وم. هېڅوک به هم خبر نه شي ځکه هېڅوک نه دي خبر چې زه راوتلی یم. یوازې چترۍ مې راواخیستله نور نو همداسې د کور یا د قلا نه راووتلم شاته دغه باغ چې دی
ما ویل دلته به راحته اوسم. دلته هلته د کور دننه تصویر مې په زړه نه راته. نو خبره دا وه چې یعنې دلته واقعا ژوند ډېر زیات سخت دی، ډېر زیات. او اکثرا کله چې موږ د افغان میرمنو نه یادونه کوو د ښځینهو نه، نو دغه د دوی د شهامت نه خبره چې کېږي هغه دغه میرمنې دي. سهار ډېر وخت راجګې سولې او مثلا خپل کار شروع کړ، د سهار چای تیارول، تنور لګول په همدې یخ کې یا نغري نه استفاده، دا هر څه. بیا نو دا واوره، دا مالداري څومره په دې یخ کې سخته ده. یعنې واقعا هغه څه چې ما نن په سترګو ولیدل، د کلیو د میرمنو ژوند ډېر زیات سخت دی، بې حده سختي لري. هماغه ده چې آفرین د دوی چې مثلا بیا لږ چې عمرونه ډېر سي، ملا دردي یا کمر دردي دوی ته پیدا سي، د پښو شدیده دردونه ورته پیدا سي، ولی بیا هم خپل ژوند تیروي، شکرګزاره دي. او ځینې کسان که چیرې لږ څه اقتصاد ښه اوسي خو بیخي ښه ده، ولی ځینې کورنۍ چې اقتصاد خراب اوسي یا متوسط اوسي یا ټیټ اوسي، بیا نو د هغوی بیخي سختي ډېره ده. نو الله پاک دې په ټولو باندې ورحمېږي. ولې زه هیلهمنده یم چې زمونږ په افغانستان کې هم دغه کلیوالې ښځې چې دي دوی هم د ښه ژوند کولو حق لري، حداقل د متوسطه ژوند کولو حق لري. نو ای کاش وسي چې لږ څه د دوی د ژوند د ښه توب لپاره یو څه کار وسي، هغه که په هر ولایت کې وسي. زه ډاډه یم یوازې زه چې اوس میدان وردګو کې یم، دغه ستونزه دلته نشته. یعنې اوس موږ ډېر کم مساحت د کابل سره فرق لرو. که تر د وردګو تر آخره لاړ سي غزني، یعنې کابل کې هېڅ واوره نه وه چې ول د غزني لاره بنده وه. نو همداسې د نور ولایتونه پکتیا، خوست، دا ځایونه هغه هم سړې سیمې دي. یعنې ډېر زیات سختي او ستونزې په ژمي په اوړي کې لري. ولې په ژمي کې چې زه متوجه سولم، نو ما څو ځلې ویل چې آفرین د دې میرمنو، سل آفرین چې دوی څومره قوي او هوډمنې میرمنې دي، څومره زیار وباسي. او یوازې په یوه پرستامول باندې خوراکیان چې دوی هغه هم که چاته پیدا سي چې دوی وخوري، نو د دوی هغه د ټولې ورځې ستړیا له منځه لاړ سي. هغه هم په 100 کې که 20% دوی څوک دوا وخوري، نور نو هیڅ. په همغه درد کې د شپې ویده کېږي او په همغه دردونو کې ساه راجګېږي، بیا یوه نوې ورځ، تازه ورځ له یو عالم کارونو سره. نو الله پاک دې ورحمېږي. زه واقعا ډېر احساساتي سولم د دې وضعیت په لیدو، او ډېره د خواشینۍ احساس مې وکړله چې زمونږ یعنې د نړۍ سره که چیرې مونږ پرتله وکړو، زمونږ د کلیو میرمنې د ژوند هغه ښه والی یا امکانات 0% هم نه دي برابر. چې دوی څومره ستونزې لري، دوی څومره نه امکانات، نه یعنې په دومره چې اوس د ټکنالوژي عصر دی، د نړۍ چیرې ورسېدله، د نړۍ خلک مریخ ته ورسېدله، هلته اوس د ژوند کولو امکانات ځان ته جوړوي. ولې د افغانستان میرمنې اوس هم په همغه تناره او نغریو کې ډوډۍ پخوي، لاسونه یې وینې همداسې چاودې پښې یې وینې چاودې، سړي زړه ورته ټوټې کېږي. حتی دوی د یو واسلین او کریم اخیستلو توان نه لري. نو هیلهمنده یم چې اول الله پاک دې ماته دا توفیق را په نصیب کړي چې زه وکړی سم یو بنیادي کار د دوی لپاره وکړم. خدای دې وکړه چې هغه د یو 5 میرمنو لپاره وي، ډېرو لپاره هم نه وي. او له ما سره نورې خویندې ورونه یو ځای سي او وکړی سو چې د دغو اتلانو میرمنو لپاره یو څه وکړو چې حداقل د دوی د ژوند دغه امکانات ډېر ناڅیزه ښه سي. یعنې زه واقعا لیدونکي زه نسم کولی هغه شان تاسو ته په ویډیو کې در وښیم، ځکه تاسو پوهېږئ زموږ هېواد یو کلتوري هېواد دی او دا ویډیو دا په تصویر کې راتګ د هر څه ډېر سخت دی. نو زه هم نه غواړم نه چاته مزاحمت کوم، نه مې خوښېږي چې بې اجازې زه د چا ویډیو واخلم یا عکس واخلم او هغه په ټولنیزو رسنیو کې شیر کړم او نشر کړم. دا د انسانیت او د ژورنالیزم د اصول نه ډېره لرې خبره ده. ولې هغه څه چې زه وینم، زه کوشش کوم هغه په سترګو وینم، ولې د خولې د ژبې له لارې تاسو ته در ورسوم. نو خدای دې وکړه چې هماسې یو تصویر
تاسې هم په خپل ذهن کې د دغو میرمنو نه ولرئ. نو بیا هم وایم هر هغه کسان چې میرمنې په کلي کې دي هیڅکله هم مه وایئ چې د کلي میرمنې په عصرت کې دي صاف هوا ده او نه پوهېږم میوه او دانه هر څه ورته په باغو کې دي. نه، دومره سختي چې دلته میرمنې تېروي ډېره غټه خبر ده. یعنې د کابل په پرتله باندې مونږ په کابل کې لږ څه د کور کار وکړو ټول کار په 1 ساعت کې خلاص وي. ولې بیا هم وایو چې کار هم ډېر ده او ستړي دي او دا دي او هغه دي. اما راشئ د کلي میرمنو ته چې څومره دوی شاقه کارونه کوي ولې بیا هم چوپ هېڅ عادي ژوند کوي. نو کیسه به نه اوږدوم لیدونکو. زه غواړم تاسې د مرغۍ راغللې دغه ونې ته زه غواړم چې لږ څه ښکلی تصویر تاسو ته واخلم او هغلته یوه کشکره ده زه تصویر زوم کوم خدای دوکه چې واضح ښکاره سي. تاسې حتما کمنټ وکړئ چې دا په کوم نامه تاسې یادوئ. لیدونکو تاسې که په تصویر کې ښکاره سي هغه د ونې په سر یوه دانه ناسته ده سپینه او توره ده. هر څوک چې پیژني حتما کومنټ وکړئ. هیله کوم دا د ما لپاره یوه پوښتنه بیخي پیدا ده چې دا په دري کې ورته څه وایي او دا مرغۍ یا دې الوتونکي ته په کوم نامه یادیږي. ما خو چې همیشه یعنې ما په هیڅ کتاب کې نه ده لوستی نه مې عکس لیدلی ولې همیشه مې چې اورېدل دي وایي چې دې ته کشکره وایي. بیا کله چې دا چغېږي بیا ورته وایي چې خوش خبر. او بیا به راسې دغې ښایسته نږدې ونې ته دلته نو دومره ډېرې مرغۍ راټولې شوي دي. خدای دې وکړه چې ښکاره سي هغه دا والوځي. د دې لپاره چې دا د سنځلې ونه ده او سنځلې نه دي ټولې سوي نو هغه د مرغۍ ګکانې راغلي دي او خپله روزي خوري. بېشکه چې روزي رسان الله پاک دی او مرغۍ ته الوتونکي ته په هوا کې ماهي ته په اوبو کې او حتی چونجیګکانو ته د مځکې لاندې روزي وررسي او حواله ده. بیا نو مونږ څنګه باید د خپل روزي په هکله تشویش ولرو چې مونږ به څه خورو. داسې یو ستر رب لرو چې د دغې سپینې واورې نه راتلونکي کې زمونږ او د حیواناتو انسانانو د ټولو روزي لیکل شوې ده. نو زما په نظر ژوند یوازې د شکر ویستلو وړ دی نه د ناشکرۍ او د دې وړ دی چې باید ښه ژوند وکړو کوشش وکړو د ځان لپاره او د نورو لپاره د ژوند یو څه ناڅیزه امکانات چمتو کړو. نو زه به لاړه سم ګلونه لیدونکو هوا ډېره سړه ده. زه نه پوهېږم لږ څه ویډیو به هم اوږده شوي ولې ومې غوښتل چې لږ څه تا سره د زړه خواله وکړم. ټلیفون مې چارج خلاص نه کیږي او نور نو ویډیو دوام لري. تاسې راسره اوسئ. زه اوس حیران یم په کومه لار چې راغلی یم بېرته به څنګه ځم ځکه چې واوره ډېره ده. وای بسم الله. زما ژمی په دې خوښېږي یخ مې نه خوښېږي مثلا کله چې ورښت نه وي ولې ورښت مې ډېر زیات خوښېږي هم باران هم واورې ډېر ځان راحته احساسوم. لیدونکو هغه د مرغۍ هماغه کشکره لاړله. نو طبیعتونه فرق لري. د ځینو کسانو ژمی خوښېږي د ځینو پسرلی د ځینو یو فصل بل فصل. زما ټول فصلونه خوښېږي خو دغه منی مې لږ څه ورسره ستونزه لرم ځکه هوا پکې لږ څه خرابه وي نو زړه مې په تنګ کېږي. نو پسرلی اوړی او ژمی سخته مینه واله دي دغه 3 فصلونه یم. راسره اوسئ ګلونو لیدونکو. زه به په منډه لاړه سم چې ډېر زیات یخ مې شوی. تاسې ګورئ زه خپل لاس لږ تاسو ته درښیم. لاس مې داسې یخې شوي دی. ځئ چې ځو له خیر. اوس به چې لاړم ښې ډېرې خبرې هم اورم. مور له خوا نه مې د خور له خوا نه مې وایي چې په دې یخ کې تا ته څوک وایي چې ته د باندې وځه او دومره ډېر وخت تېر کړه. خو څه خبر دی چې زه د خپل مسلک سره څومره مینه لرم. زه د خپلې ټولنیزې کورنۍ سره څومره مینه لرم او غواړم چې په دغه ښکلي ماحول کې تاسې هم راسره اوسئ. نو تاسې هم لطف وکئ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. ویډیو له نورو عزیزانو سره هم شریکه کړئ. د کورنۍ له غړو سره ملګرو سره مو تر څو هغوی هم راسي او زما په دغه ښایسته کورنۍ کې راسره یو ځای سي که نه. حق به جانبه یم په دې سړه هوا کې زه ویډیو ثبتوم او چې تاسې لایک او کمنټ ونه کړئ نو تاسې په ګناه کې کېږئ. زما هېڅ غرض نشته. لیدونکو دلته هغې خوا ته
پیشو دلته راشه راشه دلته هر خواته یو جالب شی ویني یعنی یو څه وي د خبر لپاره یو موضوع وي د پیشوګکه ده ښه دا جزایي ده دا فکر کوم غوښه یې تښتولې ده اوس یې دننه څوک نه پرېږدي که نه دا ډېره کوچنۍ وه چې په دې کور کې وه او کوچنۍ یې غټه کړله نو اوس بیچاره بېګاره ایسته جزایي ده غوښه یې تښتولې ده نه پرېږدي دننه څوک پیشوګک دلته راسه راځه لاړه نسې وای پیشو ما نه پېژني وایي ته د موږ خپلوانه نه یې ته وایي مېلمه راغلی کراره دې په خپل ځای اوسه